طالبانو ته د پاکستان لخوا د پیسو چاپولو راز افشا شو. د طالبانو او پاکستان ترمنځ څه روان دي تازه؟ ولې د کونړ د بریدونو پوښتنه له پاکستانه نه کیږي؟ د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ولې قریشي کچکول په غاړه کړی؟ له دې ټولو حقیقتونو همدلته ځان خبر کړئ. خالد اسد په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي پاکستان طالبانو ته د نویو افغانۍ نوټونو چاپولو همکارۍ لپاره سینه ډبولې. خو جالبه دا ده چې پاکستان په خپله د نړیوالو لخوا په قرض کې تر ستونې غرق دی. ورځ تر بلې اقتصاد خراب او سیاسي بې ثباتۍ په چټکۍ سره روانه ده. د IFTF په خړ لیست کې لوېدلی او سږ کال به په پوره احتمال د طالبانو سره د همکارۍ او پالنې په تور د نړۍ خړ لیست ته وغورځېږي. نو په کوم اساس پاکستان طالبانو لپاره کرنسۍ چاپوي او د افغانستان اقتصادي ودې لپاره څرنګه امکان لري مثمر واقع شي؟ یو هیواد چې خپل قرضونه نشي خلاصولی او خپلو خلکو ته ډوډۍ نشي ورکولی نو بل هیواد سره به څه مرسته وکړي؟ نو ښکاره خبره ده چې پاکستان زموږ له غمه مړ نه دی بلکې د افغانستان ماتولو لپاره دا هر څه روان کړي دي. عموما د هیوادونو کرنسۍ چاپولو لپاره پشتوانه یا بیک اپ ذخیره تر ټولو اړینه ده. کله پشتوانۍ پرته کرنسۍ چاپ شي نو افغانۍ خپل ارزښت په چټکۍ سره د لاسه ورکوي. په دې کار سره اوس پاکستان غواړي چې د افغانۍ ارزښت د پخوا په څیر خپل ټیټ حالات ته راولي. موږ په تیرو شلو کلونو کې بانکي سیستم او اقتصادي برنامو کې خورا چټک پرمختګ وکړ. اقتصادي راکړه ورکړه مو خپلواکه وه. د نړۍ غټو هیوادونو سره مو سوداګریزو خونو کې ګډه همکارۍ پیل کړه او تر ټولو مهمه ده چې د نړیوال سوداګریز سازمان WHO غړیتوب مو ترلاسه کړ. دا هغه څه و چې پاکستان نه غوښتل. پاکستان یو غلام افغانستان او پرو پاکستان سټیټ غوښته ترڅو په هره مسله کې د پنجاب د غلامۍ زنجیر واچو. نن پنجاب په یخ زړه د خپل رقیب او سترګو اغزي افغانستان بنسټونو او زیربناو نړولو ته په خورا سپین سترګۍ شروع کړي. پاکستان غواړي ترڅو داسې او افغانستان دوی سره په گاوند کې پروت وي چې په تمامه معنا غریب بیچاره او د پاکستان ګټو ته ژمن هیواد وي. د پاکستان پر کړنو د طالبانو چوپتیا او آرامتیا د دغه خبرو له تحقیق پرته بله معنا نشي درلودی. پاکستان په نړیوال سټیج کې د خپل ځان لپاره دومره لابیګرۍ نه کوي لکه څومره چې د طالبانو لپاره کوي. خارجه وزیر قریشي شپه او ورځ د طالبانو پیژندنې کچکول پر غاړه کړی او حتی د افغانانو کنګل شویو پیسو ته لکه سپی غاپي ترڅو یو هډوکي په څیر له ستوني تیر کړي. عمران خان هم د طالبانو نقاب اغوستی او نړیوالو سره د طالبانو پر سر د سوداګرۍ غومبر وهي. دا ټول زموږ د تباهۍ په معنا ده. دلته د یو ملت پر سرنوشت خطرناکه لوبه روانه ده. که موږ چوپ شو او تور کارغه مو د خپل دلال سره زموږ پر سر سودا روانه کړې اوسي آینده نسل ته به مو د سترګو جګېدو زاویه ورانه کړي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که په دې اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.